حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د حضور پاک نزدې مرګره دی او لومبی خلیفہ دی او لومبی اسلام چې په نبی علیہ السلام راوړی دی په ځوانانو کې ناغه حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دی. دی فرمائی ویزه چې ته په سفر تلم، تاریخ ابن خلکان دا واقع نقل کړی ده. وی په سفر تلم، وی لار رانه خطا شوه او یو زنګل دی، په هغه زنګل کې را روان یم او شپه شوه را باندې، بارانم شروع شو، زلزله او ګلی او سیلی هم زیاته شوه، مرګري م رانه جدا دی او زه بلکل یوازې روان یم په لاره کې. اوس یره او هیبت را باندې راغی چې خدایه زه به اوس څه کوم، روزم نه ده چې چاته آبادۍ پسې لاړ شم، شپه ده، مرګري مم نشته، زنګل دی، بارانم دی، سیلیم ده، ګلیم ده، طوفانم دی. وی لرې ځای چې مې نظر ولګون یو رڼا مې ولیده، لرې ځای کې راته یو رڼا راښکاره شو. وی چې رڼا مې ولیده ورپسې روان شوم. وی چې ورغلم ورو ورو تلم په هغه ځنګل کې په یره او هغه رڼا ته ورنږدې شوم نو هغه یو آبادي وه. وی ما وی چې دا به چېرته چا خیمه لګولې او مسافر به په لاره رواني، خو چې ورنږدې شوم نو هغه یو بلډینګ و، یو آبادي وه. اوس اومقسې باران او سیلی ده او شپه ده. وی هغې آبادۍ ته چې کوم ګیټ او دروازه وه هغې ته مې ځان ور ورسو. یو څوکیدار ولاړ و، ما ورته وی چې صیب ما ته ور لرکه. وی ما ته هغه وی چې اجازت نشته چې کله سار سبا نور نی ختلی نو مونږ دې آبادۍ ته دننه څوک نه پرېږدو. وی ما ورته وی دا د څه آبادي ده؟ وی زه عیساییم او دا زمونږ د عیسایانو عبادت خانه ده. وی ما ورته وی چې زه مسافر یم او د خدای دپاره یخني مې شوې ده، باران را باندې ورېدلی دی او زلزل دی، ما ته دا دروازه لرکه چې زه لږ دننه آرام وکم. وی زه ورسره کلک شوم او سړی م کلک شو. نو هغه زمانه کې به د قریشو د خاندان او د مکې معظمې د کلي د خلکو ډېر خیال او قدر کو. وی ما ورته وی چې زه د مکې معظمې باشنده یم، دې لپاره چې راته اوس دروازه لرکي او په شر او شور په زور ورسره نښتی یم لکه دوه کسه چې روان شي او جګړه غوندې جوړه شي. او ما ورته وی چې زه د قریشو د قبیلې سره بیا تعلق لرم، زمونږ د خاندان خلک د حج د حاجیانو خدمت کوي او زه د یو ډېر معزز خاندان سره تعلق لرم، نو مهرباني وکړه ما ته دروازه کولاو که. وی هغه راته نه کولاوله. وی بر هغه بالخانه کې یو سړي سر راښکته کړ. وی ما ته وی میلمه د کوم ځای؟ وی مې چې صیب د مکې معظمې. وی چې مکه معظمه کې د کم خاندان سره تعلق لري؟ وی ما ورته وی چې د قریشو. وی یو څوکیدار ته وی چې دروازه ورته کولاو کړه. وی ما ته ور کولاو شو. وی اقه سړی راغی او ما ته را تر غاړه وت او ځان ته یې رانږدې کړم چې خفه کېږم او زمونږ دا طریقه ده او دا زمونږ دستور دی چې مونږ ماښام نور پرېوتو سره دروازه بندو او سار نور ختو سره دروازه کولاوو، دې درمیان کې مونږ چاته ور نه کولاوو. خیر ته خفه کېږم ته میلمې. وی ما ته یو بستره راکړل او یو کوټۍ راته حواله کړه چې دې کې سم له وده شه. وی زه وده شم، خوب مې وکړ او کله چې سار را پاسېدم نو اقه سړی چې هغه د عبادت خانې د بره بالخانې نه یې زه صحیح کړی وم او د چا په اجازت چې زه دننه لاړم. وی هغه راغی او زما ډېره ښه میلمستیا وکړه، داسې میلمستیا زما وکړه او وی داسې خبرې را سره کوي لکه وی زما ګمان دار چې دا سړی ما پیژني، په داسې اندازه ما سره ملاویږي لکه دوه واقف خلک او پیژنګلو کسان چې یو بل سره یو ځای شي. وی په داسې اندازه زما قدر کوي، زما عزت کوي. وی زه په دې خپل زړه کې کچی یم چې بنده دې دې پیژنې او تی نه پیژنې. یاره چته خو ملاقات شوی دی خو دا سړی زما نه هیر دی، ځکه زما دومره خیال او دونه قدر او دومره عزت او داسې خوراک یې را باندې وخوړو او سات په سات رانه معافي غواړي چې ګورې خفه نه شو، تا باندې تکلیف تیر شو، مونږ درته څه وخت ورکولاو نه کو چې مونږ ته ګورې خیرې ونه کړې او خفه نه شي. وی په دې خپل زړه کې زم کچه کېږم چې سړی دې پیژنې او تا نه هیر دی. وی بیا ما ته وی چې راځه زمونږ د عبادت خانې سیل وکړه. وی زه یې د مټوني هم روان یې کړم، خپله عبادت خانه لویه ګرجره د عیسایانو او دغه سړی د هغه ګرجې پادري دی چې دا ما سره خبرې کوي.
وی ما ته وی چې راځه سیل د باندې کوم. یو کوټه راته ښیي، بله کوټه راته ښیي، د هغې چې کوم کتابونه دی هغه راته ښیي. وی یو کوټې ته یې وردن نه کړم، د هغې جرنده یې کوله وکړه. وی ما ته وی چې راشه دا کوټه وګوره. وی چې ما هغه کوټه کې دن نه وکتل، وی 3 بوتان دي پکې. وی زه ورته ګورم، وی حیران شم، وی ځان ته هم داسې وګورم او هغه بوتانو ته م وګورم. وی هغه 3 بوتان چې کم د منځ بوت دی، نو وی هغه زما د یو دوست دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بوت دی، د هغې شکل دی. خو دغه وخت کې زما د پیغمبر علیه السلام سره تعلق و، خو نبی علیه السلام لا د پیغمبرۍ دعوه نه ده کړې. وی ښي طرف ته چې کم بوت دی نو هغه زما شکل دی، او ګس طرف ته چې کم بوت دی هغه زما یو بل دوست دی چې د هغه نوم عمر دی، هغه د عمر فاروق بوت دی. وی زه حیران شم چې خدای دا بوتان دې سړو څنګه جوړ کړي دي. منځ کې د نبی علیه السلام بوت بلکل د هغه شکل، ښي طرف ته زما بوت زما شکل، او ګس طرف ته د عمر فاروق بوت د هغه شکل. وی زه حیران یم، سوچ کوم چې بنده جوړ خوب ویني، ځکه دې سړو نه ته چې ته لیدې. اوس بوت خو چې د چا څوک جوړی نو هلی جوړی چې مخامخ ورته سړی ودرئ، د هغه د پوزې، د هغه د سترګو، د هغه د غوږونو، د هغه د جوسې پوره اندازه والی او کچې موکي. دا کم خلق چې بوتان جوړی هغې باقاعده د تندي او د سترګو پیمایش وکړي، کچ وکړي، د هغې نه پس بوت جوړی. ایمه چې دی زمونږ پیمایش کچ نه دی کړی، نه راته چېته کتلی دي، او زمونږ د 3 کسانو بوتان جوړی چې دا ته خوب نه او که دا د ژوند دا ویښې واقع ده. وی هغه سړی پادري ما ته خاندي، وی ما ته وی چې دا د خوب واقع نه ده، دا د ویښې واقع ده، دا بوتان مونږ ستاسو جوړ کړي دي. وی ما ورته وی چې زه په دې حیران یم، په دې مې پوه که چې تاسو مونږ لیدي یو چې زمونږ بوتان هم جوړول، تاسو سره زمونږ چېته مخکې ملاقات شوی دی، تاسو چېته زمونږ د دې وجود کچ اغشتی دی چې زمونږ بوتان هم جوړ کړي دي. وی ما ته پادري وی چې نه. وی ما ورته وی چې بیا هم دا بوتان څنګه جوړول؟ وی ما ته پادري وی چې او دې پیژندل او که ناسې خبرې کوې؟ وی ما ورته بلکل دا ښي طرف ته بوت خو زما دی. وی ما ته وی څه فرق پکې شته؟ وی مې چې نه بلکل نشته. وی راته وی چې د منځ دا بوت د چا شکل دی؟ وی ما ورته وی چې دا زما یو دوست دی او د هغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم، دا د هغه د شکل بوت دی. او دا ګس طرف ته بوت د چا دی؟ وی ما ورته وی چې دا زمونږ یو بل دوست دی، د هغه نوم عمر ابن الخطاب دی، عمر د خطاب زوی، دا د هغه بوت دی. وی ما ته وی صحیح دی؟ وی ما ورته وی چې او بلکل صحیح دی. وی ښه راځه. وی بوی تلم او هغه خپله کوټه کې کینولم. وی ما ته وی چې دا بوتان 3 واړه مونږ جوړ کړي دي، دا مونږ ستاسو نه نالیدلې جوړ کړي دي، تاسو مونږ نه یې لیدی، او دا بوتان هم جوړ کړي دي. وی ما ورته وی دا هم څنګه جوړول؟ وی ښه اوس ته تال ویم، دا منځ کې الګ چې دا د چا بوت دی منځ کې دی، دی به د آخرې زمانې پیغمبري، او ښي طرف ته چې ستا کم بوت دی ته به یې ړومبې ملګری، او دا ګس طرف ته چې کم بوت دی عمر، دا به یې دویم ملګري وي. وی ما ورته وی چې اخر تاسو مونږ لیدي نه یو، نو تاسو زمونږ بوتان څنګه جوړ کړي دي؟ وی زمونږ په کتابونو کې ستاسو پوره ذکر پروت دی، د نبی علیه السلام وجود، د هغې حسن، د هغې شکل مبارک، د هغې د وجود پوره اندازه، دا ټوله اندازه. دا چای که زه مه کوئ نو ښه به وي، زه داسې خاص ضرورت د چای نشته، چای بس کړي او که زما خبرې به وي. د حضور پاک د وجود پوره نقشه دا زمونږ په کتابونو کې پرته ده، دا مونږ د هغه خپلو کتابونو نه دا نقشه او دا بوت جوړ کړی دی، او ورسره ستا د 2 ملګرو، ستا او د عمر، دا پوره نقشه زمونږ په کتابونو کې پرته ده. نو مونږ د هغه خپلو کتابونو نه ستاسو دا نقشې او بوتان جوړ کړي دي. او ستاسو اندازه ولګوئ، د انسان د 2 انسانانو همدغه ظاهري شکل دی، زما او د دې ماسټر صاحب خو دغه یو شکل دی، 2 سترګې د دم دي زمان دي، 2 سپېمې د ده دي، 2 غوږونه او خوله او دغسې زمان دي. دا فرق په څه راځي؟ خو لږ غوندې رنګ کې فرق راشي، لږ غوندې پوزه غټه وړه شي، سترګې وړې غټې شي، مخکې لږ غټوالی ورکوټې والی راشي. نو تا اندازه ولګوه چې هغې داسې نالیدلې د حضور پاک او د هغه د ملګرو شکلونه جوړول، نو د دې څومره نښه او څومره صفت به پخوانو کتابونو کې د نبي علیه السلام او د هغه د ملګرو.
چې نالیدلې شکل جوړی. ولې لږه غوندې که پوزه مبارکه وړه شوې وه شکل به بدلو، لږ غوندې که غوږونه مبارک غټ شوي یا واړه شوي ټول شکل به بدلو، لږ غوندې که رنګ کې فرق راغلی وي شکل به بدلو، لږ غوندې که سترګو مبارکو کې فرق راغلی وي مکمل شکل به بدلو. نو داسې نالیدلې چې د پیغمبر علیه السلام او د هغه د ملګرو بوتانو شکلونه جوړی او بالکل صحیح جوړی، دې نه اندازه ولګوئ چې د نبي علیه السلام او د هغه د ملګرو صفات او د هغې د هغه وجود اندازه او شکل او حسن او بیا د هغې د وجود هغه صفت او رنګ دا او په پخوانو کتابونو کې په صحیح طریقه ذکر و، ځکه خو ته هغې بوتان او شکلونه جوړ کړل. هر پیغمبر چې راغلی دی د آدم علیه السلام نه والا تر د عیسی علیه السلام پورې خدای پاک قرآن حکیم کی فرمائی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمت. ہر پیغمبر نا آدم علیہ السلام نا خدای پاک وعدہ غشتے دا، خدای خپل کتاب کے فرمائی کہ اے آدم دا آخر زمانے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا متعلق دنا لوزلم کستا دور کی دغا پیغمبر راغی لتؤمنن به ولتنصرنه دغی دا آخر زمانے پیغمبر باندی بیمانم روڑے امداد بمر سرکے. دا نوح علیہ السلام نم خدای دا وعدہ غشتے دا کہ دا آخر زمانے پیغمبر ستا پا دور کی راغی ایمان بم پی روڑی لتؤمنن به ولتنصرن امداد بمر سرکے. دا ابراہیم علیہ السلام نم خدای دا وعدہ غشتے دا 1,40,000 پیغمبران چی سمر تیر شوی دی طولو نا خدای پاک دا وعدہ غشتے دا ار یو توئی کستا پا دور کی دا آخر زمانے پیغمبر راغی ایمان بم پر روڑو امداد بمر سرکے. او بیا و تا خدای وی اقررتم اقرارمو کو ایمان با پر روڑے امداد بو سرکوے اغیوی او اللہ بالکل بو سرکو وی خفشہد وانا معکم من الشاہدین تاسم گواہ شے اللہ وی او زم در سر دا گواہانو نیم پدی زم گوے مو تاسم گوان شے کہ دا آخر زمانے پیغمبر راشی ستاسو پدور کے نو تاسو با پیمانم روڑے امداد بمر سرکوے. وائی دین الوی اسمت تا نبی علیہ السلام بلشتا کہ دا پیغمبر نو وعدہ لی چی ایمان با پی روڑے او امداد بمر سرکے. دا گوری زمونگا اللہ تعالی مونگ باندے دیر لوی احسان دے کہ دا یو دیر خکل پیغمبر امتیانی پیدا کری، دا یو دیر مبارک او دا یو دیر لوی جلیل القدر اغا پیغمبر کہ سید الانبیاء والمرسلین دا طولو پیغمبران و نبیان و سردار دے، فخر الاولین والآخرین در وستنو مخکنو طولو خلق و فخر دے کہ اغا خکل پیغمبر خودے مونگ لراکا او دا اغا خکل پیغمبر امتیان خودے مونگ جوڑ کرو. امدغا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائی وی یمن تا تلیوں، یمن کی یو شیخ دے یزدی وی اغا سر میں ملاقات شو وی ما تا دا سکوس پاس قتل وی ما تاوی دا کم زین راغلی وی ما و تاوی چی دا مکی معظمین راغلیم وی چپ زرت یو سو خبری کم وی اغا سڑی شل کم دا سلور سو کالو بوڑا سپینگیری سڑیو دی خبری تا لگوک کے دے دا دا تا دا حضور پاک شان خیم چی پخوانو کتابونو کی دا حضور پاک سمر لوی شان ذکروں وی ما تاوی نور غاق مکو دا مکی معظمی وی ما و تاوی چی او وی دا قریشو دا خاندانی خپل شوروش وی ما و تاوی چی او وی پا قریشو کے دا بنو تیم قبیلے سر تعلق لرے وی ما و تاوی چی او دا بنو تیم قبیلے سر تعلق لرم وی ما تاوی چی نوم دستا دے وی ما و تاوی چی خلق را تا ابو بکر وی نو پا ابو بکر مشوریم نوم اخپل عبداللہ وی دا پلار دس نوم دے وی ما و تاوی چی ابن ابی قحافہ دامی دا ابو قحافہ دامی دا پلار نوم دے وی ما تاوی چی تا تا یو تسوال دنا کوم تا دی ما تا دا خیطا لگا سرگند کا وی ما و تی دا ما پا خیطا سکے وی ما تا وی چی دا ما پا کیو مقصد دستانا پیسی دی ما تا لگا خیطا سرگند کنوال در تا دیں وی ما و تا وی چی راش سرگند بکم وی دا خیطا میو تا سرگند کلا وی دا ما پا دی خیطا دل تا کیو تور گند داغو وی ما تا پٹے کا وی ما تا وی چی ان قریب دا آخر زمانی پیغمبر دنیا تا راتلون کے دی او تبا دا غڑم بے مرگرے وی اتفاق تا گورا زمانہ دیر تیر شوا وی حضور پاک زما دوستو او دا نبوت دعوے اکلا وی ما توی ابو بکرہ ما لخدے پیغمبری راکلا وی ما وتوی یا رسول اللہ بغیر دلیل او موجزے دی پیغمبری منم بالکل منم ما در باندی ایمان روڑا زکا خورت صدیق وی خو یو رکوٹ غندی تپوس دنا کم چستا دا پیغمبر نخصدا ایمان میں در باندی گوارے روڑا دا دے نخ تپوس دی وجنہ نکم چی ایمان در باندی که نخ دی راتاو ویل ایمان روڑم او که دی اونویل ایمان نروڑم
ایمان می در باندې مخکې راوړو. اسی دا تپوس درنه کوم چې ستا د پیغمبرۍ نښه څه ده؟ وی حضور پاک راته فرمایل چې زما د پیغمبرۍ هغه نښه ده چې په یمن کې هغه شیخ نجدي ستا په خېټه کم داغ کتلی، د یمن شیخ یزدي چې تا ته مخکې ستا په خېټه کم داغ کتلی و، اقا زما د پیغمبرۍ نښه ده. وی زما د په خدای قسمی که دا ال ما چاته ویلي نه پیغمبر